السلام علیکم بلدره چې ټول به خوندننۍ وړو کې به ساده طریقه دا ښه چې موږ څنګه اپلیکیشن ته نوم همداسې کوم نوم دی همداسې کوم آیکن دی ورته څنګه چینج کړو مطلب کوم څوک اتره شو سکرین باندې اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړو دا پلی سټور کې میلوي دا نوم به سرچ کړو ته آیکن هر څه کتره شو کله دا ډاونلوډ کړو ته باندې کلیک وکړو دا به اوپن کړو دا اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو بل اپلیکیشن ته نوم همداسې کوم آیکن دی مطلب چې کوم د بره تصویر پکچر یې کتره شو انټرفیس یې دا چینج کولی شو اوس چې کوم دی اپلیکیشن ته نوم کوم ډیو دی مطلب پروفایل تصویر یې درته چینج کوم سکرین باندې کتره شو لایټ روم کوم اپلیکیشن دی دا د نوم هم چینج کوم او کوم تصویر پکچر یې دی انټرفیس یې هم چینج کوم لکه تاسو کې آیکن پیک مطلب جوړ شوی آیکن یې کړي هغه آپ اپلوډ کوو یا کې خپل د ګرلین اپلوډ کوو دا کتره شو کوم دا آډیو اپشن دی انداز نور ډېر دا هم څه په لګول شو دین نو په دلته کې نور اپشن هم کتره شو که څه بیا خپل لګوره ګرل اپشن باندې کلیک وکړو پکچر ته سلیکټ کړو چا پکچر په هم لګاو مو ته پکچر سلیکټ کړو د دې کې سره کراپ یې کوم دلته کې کراپ کېږي هم بره کراپ باندې کلیک وکړو څه کتره شو پکچر په ولګو دنه لوي چې کوم د لایټ روم دی پنسل اپشن باندې کلیک وکړو دلته کې چې کوم نوم هم ورکاو د موډیفای اف نوم دا باندې کلیک وکړو دلته کې تاسو نوم اډ کړو چې کوم نوم هم اډ کوو دلته پر ډن باندې کلیک وکړو ډن به کو برا کوم کې کتره شو کې باندې کلیک وکړو ته پروسس سٹارټ دی ته به لګ وایډ وکړو تاسو د اډ ایډز به واچ کو فورا چې کا تاسو اډ شو شي سکرین باندې کتاسو موږ اډ شروع کله اډز پوره شي پر کوم کراس اپشن په باندې کلیک وکړو به کراس کو موږ کتره شو تیار شولو جوړ شو کې باندې کلیک کو د طریقې سره اډز به روشي اډز به ختم کو چې کله اډز ختم شي فورا شي اوکې باندې کراس اپشن ورې په باندې کلیک سکرین باندې کتره شو لایټ روم دی برای د نوم هر څه کتره شو موږ عبدالله نوم ورکو کوم ټیپس په هم ولګولو نو نورمال لایټ روم اپلیکیشن دی او صرف کوم نوم دی کوم پروفایل ټایپ هر څه ته مو چینج کړ نو دا اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو چینج کولای شئ اپلیکیشن پلی سټور کې ملوي سکرین ته مو شو کړو نو ویډیو که خوښ شو نو لازم مخکې مرګ سره شیر کو چینل هم ضرور سبسکرایب کو